دا هغه خلک دي چې د سرکار نوکران دي، نوکر پیشه خلک دي. دا امپلایز چې دي کنه، امپلایز دا سرکاري ملازمین دا نور له کار کوي، سرکار له کار کوي، او سرکار د میاشت په اخیره کې دیو له فکس پی ورکوي، یو فکس تنخواه ورله مقرر کړي دا هغه ورله ورکوي. صحیح ده. اوس دا خلک چې دي کنه، تاسو ته ما وویل دا نورو خلکو له کار کوي او یو خاص تنخواه علي د میاشت په اخیره کې. د دیو سره نور څه وخت شته او نور څه پیسې شته. دا سرکاري ملازمین هغه خلک دی دا چې د دیو سره نه وخت شته او نه ور سره پیسې شته. څنګه زه به تاسو ته ویم. مثال سرکاري ملازم تاسو ګورئ کنه، دی ډېر په مشکله څه چرته د خپلې تنخواه نه بچت کولی شي. دی دومره تنخواه علي چې بمشکل دی خپل خاندان د یوې میاشت پورې په هغه تنخواه باندې ساتلی شي. باقي ډېر کم کوز سرکاري ملازمین به داسې چې هغه به د خپلې تنخواه نه بچت وکړي. باقي نور دا د بل لپاره کار کوي خو نه ورسره ټیم شته او نه پیسې شته. پیسه خو نشته. تاسو ته ما وویل دومره تنخواه علي چې بمشکل په خپله میاشت پوره کوي، کله ورسره ختم شي او کله سر ته ورسېږي. او وخت ورسره څنګه نشته؟ وخت ورسره داسې نشته. ګورې سرکاري ملازم دی، ځینې وخت کې به د ده موډ کېږي چې یاره زه د ملګرو سره سوات ته لاړ شم چکر ولګوم، کاغان ته لاړ شم، ناران ته لاړ شم، مري ته لاړ شم چکر ولګوم، خو د ده سره ټیم نه وي. د ده زړه غواړي چې زه چکر ولګوم، زه ټور ته لاړ شم، خو د ده سره ټیم نه وي، ځکه چې دی د سرکار نوکر دی، د سرکار ملازم دی، دی به ډیوټي کوي. که دی ډیوټي نه کوي په ده باندې تنخواه بندېږي. نو د ده سره پیسه هم نشته او د ده سره وخت هم نشته. دا سرکاري ملازمین دي. صحیح ده. د بل لپاره کار کوي او د هغوی نه پیسې اخلي. دا یو قسم خلک شو. دویم قسم خلک چې دي که نه هغه ایس دي. ایس مطلب دا دی سیلف امپلایز. دا هغه خلک دی چې خپل روزګار کوي، خپل کار کوي، د چا لپاره کار نه کوي، د سرکار دپاره کار نه کوي. ځان له خپل مثال یو دکان یې کولاو کړی دی. مثال زه به تاته ویم چې په بازار کې دکان کولاو کړی، یا چا کلینیک کولاو کړی، یا چا د کپړې دکان کولاو کړی دی، د هر څه دکان یې کولاو کړی دی، خو خپل دکان دی. اوس دا د چا لپاره کار نه کوي، دا ځان له کار کوي. په ده باندې د چا حکم، د چا اډر پې نشته دی چې ته به خامخا په دې ټیم باندې راځې او په دې ټیم باندې ځې. دی په خپله د خپل ځان یو باس دی، د چا اډر نه پالو کوي. د دې سره خو نه وخت او نه ورسره پیسه وه. د دې ایس چې دی که نه دا سیلف امپلایز، دا خپل دکان یې چې کولاو کړی دی، د دې سره به یا پیسه ورسوي یا به ورسره وخت ورسوي، خو دواړه به ورسره نه وي. اوس څنګه پیسه به ورسره داسې وي لکه مثال دې سړي په بازار کې دکان کولاو کړی دی، په کومه ورځ چې د دکان کولاو کو پکې کېناستو په هغه ورځ به دا پیسه ګټي، دله به پیسه راځي، د ده سره به په دغه ورځ باندې پیسه وي، خو وخت به ورسره نه وي، پورې ټیم به ورسره نه وي چې چکر پکې ولګوي. خیال هم شته. مطلب هغه وخت یې ټول دکان له ورکړو. نو پیسه ورسره شته خو وخت ورسره نشته. او یا به ورسره وخت ورسره وي خو پیسه به ورسره نه وي. لکه مثال د دکان را بند کو، لاړی چکر له سوات ته لاړی، 8 ورځې 10 ورځې 15 ورځې میاشت دی په چکر کې و، د ده اوس دکان دقلته بند پروت دی. نو د ده سره په دغه وخت اوس وخت شته، ټایم ورسره شته د چکر دپاره، خو پیسه ورسره نشته، دکان یې بند دی. نو د دې خلکو سره نه وخت، د دې سرکاري ملازمینو سره او نه ورسره پیسه وه. او د دې سیلف امپلایز چې دي دا خپل کار چې کوي، نو د ده سره به یا وخت یا به پیسه وي. خو د دې خلکو نه دا خلک بیا هم ښه دي، خپل روزګار یې دی، د چا د اډر تابع نه دي، د خپلې مرضۍ مالکان دي، که پیسې ګټي او که نه ګټي، که چکر له ځي او کار څه کوي، د خپل ځان په خپله تاسو ته ما وویل باس دی. صحیح ده. دا دویم قسم خلک شو. دریم چې دی که نه، دریم خلک دا دی، دا بي. اوس دا کم خلک دی، د دې بي مطلب دی بزنس اونرز. دی په خپله بزنس اونر دی، دا مالک دی، مالک دی، په خپله کار نه کوي، دا نه بل چا له کار کوي او نه په خپله ځان له کار کوي، دله نور خلک کار کوي. لکه څنګه د دې مثال د بزنس اونر بل زه درکړم چې یو کس دی، دغه یو 6-8 مارکیټونه دي په بازار کې. دغه 6-8 مارکیټونه چې دي دی له دې په کرایي باندې خلکو له ورکړي دي او هغې ورله پکې روزګار کوي، چلېږي. د هر دکان نه دته کرایي راځي د میاشتې، یو دکان نه ورله 20,000 او 25,000 او 30,000 روپۍ راځي، د ده یو 50-60 دکانونه دي. اوس دا بزنس اونر دی، دی په خپله کار نه کوي، نور خلک کار کوي او دله پیسې راځي. یا مثال یو کس دی، هغه دغه د وړو میل دی، د غوړو میل دی، یا د وړو میل دی. اوس دی د دې بزنس د دې روزګار مالک دی، دی په خپله په دغه میل کې کار نه کوي، نور خلک دله کار کوي. په دغه میل کې یا اخیستي د غوړو په میل کې یا د وړو په میل کې، هغه دغه میل چلی، پیسې جنریټ کوي، پیسې ګټي او دله راځي. نو دی په خپله کار نه کوي، نور خلک دله کار کوي
او دې پیسې ګټي. اوس د دې بزنس اونر سره وخت هم شته او پیسه هم ورسره شته. څنګه نور خلک ورله کار کوي، نور خلک ورله پیسې ګټي، نو وخت ورسره شته دی په خپله پرېږدی. که سوات ته ځي او که کالام ته ځي او که لاهور ته ځي که هر چېرته ځي، نن لاړې میاشت پس دې راشي د ده روزګار به هغه شان پکې روان وي، بلا شي پیسې به ورله ګټلي. نو د ده سره وخت شته او پیسه هم ورسره شته، مسلسل روان روزګار دی، چلیږي، پیسې ګټلی شي. صحیح ده. نو دا بزنس اونر چې دی د ده سره پیسه هم شته او د ده سره وخت هم شته. ګوره تاسو ته ما وویل سرکاري ملازمین چې د ده سره نه پیسه وه نه ورسره وخت و. خپل روزګاري انسان چې دی چې دوکان یې کولاو کړی د ده سره به یا پیسه وي یا به ورسره وخت. او دا بزنس اونر چې دی که نه دا مالک د روزګار مالک د ده سره پیسه هم شته او وخت هم شته. او په څلورم نمبر باندې کم خلک چې پیسې ګټي هغه ته ویل کېږي انویسټرز. اوس انویسټر کم خلک دي؟ انویسټر هغه خلک دی چې دا پیسه ګټي، بچت کوي او بیا یې په یو ځای کې انویسټ کوي، لګوي، د هغه نه بیا نوره پیسه راځي او ګټي. پیسه ګټي، بچت کوي، سیو کوي او هغه بیا په یو ځای کې لګوي او د هغه نه نورې پیسې راوباسي. دې ته ویل کېږي انویسټر. نو دا څلور قسم خلک دي چې دا پیسې ګټي. اوس تاسو خپل ځان ته سوچ وکړئ تاسو په کوم ځای کې پراته یاست. اوس به ته وایې که نه چې په دې کې د ټولو نه بهترین چې دی هغه خو دا دوه دي، دا خو نه دي بهترین، خو دا دي. نو دا خلک په دې سرکاري نوکرۍ په دې ملازمت پسې دا دومره زور ولې کوي؟ نو ګوره دا یو خبره زه تاسو ته وکړم، سرکاري نوکري چې ده که نه دا د کومو خلکو کار دی؟ دا د غریب سړي یا د میډل کلاس فیملی والا کار دی. میډل کلاس هغه خلک چې هغه غریب دی، هغه خپل روزګار نشي روانولی، هغه د سرکاري جاب کوشش کوي. هغه څه دومره پیسې نشته چې خپل روزګار روان کړي. یعنې تاسو ګورئ کم خلک چې مالداره دي هغه یې چېرته سرکاري نوکري داسې په اسانه څه نه کوي. صحیح ده. نو دا د غریب سړي کار دی د سرکاري، ځکه چې د سرکار کار دی ته به ورله ټول عمر د میاشت د اخره پورې به ته تنخوا ته په انتظار یې، تا به پیسې خوړلي او د میاشت د اخره پورې به ته دا انتظار کوې چې یا الله پاکه کله به میاشت پوره کېږي چې تنخوا مې راشي. نو دا د چا کار دی؟ دا د غریب سړي کار دی.